هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ازمایش چارې په ټپه درېدلې دي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ځینو لابراتواري تجهیزاتو د کمښت له امله د هرات ازمایش خونې یا لابراتوار چارې درېدلې دي او دوی هیلهمند دي چې په راتلونکو ساعتونو کې دا ستونزه هواره کړي. نور حال په راپور کې واورئ. هرات په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناورین مرکز چې اوس مهال پکې د ازمایښت لپاره د اړتیا وړ تجهیزات نشته. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د ازمایښت خونې د ځینې تجهیزات د کموالي له امله د کرونا وایرس د ازمایښت چارې درېدلې دي. تیوب هایی که به قسمت استکشن RNA خود ویروس صورت میگیره و همچنان VTM تیوبی که مخصوص برای موادی که دارای مواد مغذی هست که خود ویروس زنده میمانه، اینا ابزارات بسیار تخصصی هست که باید از بازارهای جهانی توسط سازمان‌های همکار با وزارت صحت عامه افغانستان تهیه بشه. به او اساس سازمان صحی جهان که یک از سپلایرهای ما تا به فعلا بودن و قرار است که در آینده نزدیک هم این مواد را به اختیار قرار بدن. امروز تا ساعت 4 قرار است که مواد به اختیار ما پس قرار بگیره و پروسه لابراتوار پس ادامه پیدا بکنه و عملا در اونجا سکتگی وجود نداشته باشه. د عامې روغتیا ریاست زیاتوي چې اوس مهال لپاره د ټولنې په سطحه د ناروغانو څخه د بیلګو اخیستل درولې او هغه کسان چې په بستر کې دي په لومړیتوب کې ځای لري. دوی هیلهمند دي چې تر راتلونکي 48 ساعتونو پورې دغه ستونزې حل شي. فعلا در بحث وقت سمپلگیری ما در مریضان داخل بستر اولویت داده شده، به این معنا که هر بیماری که دچار وضعیت صحی اساس هست در داخل بستر پروسه سمپلگیری از اونها جریان داره، کدام مشکل خاصی در قسمت از اونها وجود نداره. ولی سمپلگیری هایی که توسط تیم های موبایل از سطح اجتماع صورت میگیره، این پروسه از دیشب متوقف است و ما امیدوار هستیم که ظرف 24 تا 48 ساعت آینده این مشکل رفع بشه و ما پس بتونیم پروسه سمپلگیری و همچنان پروسس معاینات لابراتواری در لابراتوار خود شروع بکنیم. په همدې حال کې د هرات مدني فعالان وایي که چیرې دغه ستونزې ته پاملرنه ونه شي، هرات به د یو لوی ناورین سره مخ شي. متاسفانه خبر بد اینه که گفته میشه از 2 روز به این طرف کتای تشخیصیه یا توی پای تست ابزار به ایراد موجود نیست. این میتونه فاجعه را عمیق‌تر بسازه و شاید اگر امروز و فردا موارد مثبت ما نداشته باشیم که آزمایش کنیم، شاید در هفته پیش رو خدای نکرده تبعات بعد از این دامنگیر هرات بشه و به نوع همون آمار ببره بالا، در حالی که خب این کتاب موجود نیست. وقتی کتاب برسه آزمایش تعداد میره بالا و جای بس نگرانی است. د هرات ولایت په ازمایښت خونه کې هر ورځ په 2 کاري نوبتونو کې د 150 پورې د وایرس بیلګې ازمایښت کېدلې چې د تیرې ورځې راهیسې دغه چارې په ټپه درېدلې دي.